چې کله سړی مړ سي قبر کې کښېږدي نو بیا د ده سره حساب کېږي، حساب د درو سوالو په جواب سره. هر سړی د سبا او د بلې ورځې حساب کوي، څوک دکان ته حساب کوي، څوک تجارت ته حساب کوي، څوک مزدورۍ ته حساب کوي، څوک د چوکۍ خوبونه ویني. دا مسله له هر چا یېره ده چې مرګ به راځي، ناوله د دوه کسان به راځي له ما څخه به د درو خبرو سوال کوي. دا اول سوال ده چې دا ملایکه یې کوي. من ربک، دا سوال به اول کوي چې رب دې څوک. دلته چې ستا د هر چا پر طاقت باندې یقین نو ته به بیا په هغه جواب ورکوې. که ستا خیال دا و چې زما تمام رزق زما و د اولاد و د ښځې له دوکانه ده نو تا ته دا خپل دکان رب معلومیږي. که ستا خیال دا و چې زما رزق په چوکۍ پورې تړلی ده نو بیا هغه رب در معلومیږي. او که ستا خیال دا و چې زما د رزق فیصلې په اسمان کې کېږي، هلته بدلیږي، هلته پر له اوړي. دلته دا ماضي زما په سترګو کې اسباب دي، موثر نه دي. نو بیا به هلته ته دا جواب ورکوې چې زما رب چې و الله. دویمه پوښتنه به دا کېږي چې ما دین وکړه، په کوم دین کې وې؟ اوس که ستا چیرې دلته په دنیا کې فیصله و مشغله دا وي چې زه یو مسلمان سړی یم، د مسلمان پر چم به ژوند تېروم، او دا ستا مسلماني دونه موثره وي چې ډېر کارونه په تا دغه مسلماني کوي، او دا داسې موثره وي چې ډېر کارونه په تا دغه مسلماني پرېږدي. له یو سړي سره دې د خیانت اراده وي، ډېره غټه ګټه هم په خیال کې درځي. مسلماني را مخته سي چې ته په حیثیت یو مسلمان چې خیانت وکړي، دا غلط کار دی. که دې دلې دغه غم در سره و چې شکل میم د مسلمان یې د مسلمان په شکل کې ښکاره سي، عقیده میم د مسلمان وي، عمل میم د مسلمان وي، اخلاق میم د مسلمان وي، دا کوشش دې کاوه نو بالته ورته وایه چې دین الاسلام. او درېیمه مسله به دا راځي چې من نبیک، نبي دې څوک، یعنې مرشد و مقتدا دې څوک، په چا پسې دې اقتدا وه. ما درته وویل چې د مسلمانانو دپاره حقیقي مرشد لوی مرشد نبی علیه الصلاة وسلام. ستا د عقیدې، ستا د اخلاقو، ستا د اعمالو د ټولو درس یې درته پرېښی ده، او داسې یې پرېښی ده چې ټکي په ټکي په کتابو کې نوټ ده. اوس خو الله جل جلاله داسې رحم کړی ده، د نبی علیه الصلاة وسلام ټوله زندگی په پښتو ډېر واضح ته په کتابو کې لیکل شوي ده. هر سړی ویلی شي، هر سړی له ځانه څخه داسې څوک جوړولی شي چې د نبی علیه الصلاة وسلام پر ټول سیرت و زندگی علم راولي، او چې د نبی علیه الصلاة وسلام حالات دې ځان ته معلوم کړو. د نبی علیه الصلاة وسلام په ارشاد پسې دې اقتدا وکړه. د نبی علیه الصلاة وسلام هدایت دې د ځان دپاره افتخار وبلل. نبی علیه الصلاة وسلام ته د خپل نسبت فخر وبالو. نو بیا به هلته دا جواب ورکوي چې نبی محمد صلی الله علیه وسلم. او که دلې پر بله نقشه وي، نبی علیه السلام دې بیخي پېژندی. نو سړي ویله بله ورځ یو چا ما ته وویل ګلپلاني راته ویل دا نبی علیه السلام و امام صاحب یو سړی ده که دوه دي؟ نو چې ستا دغه حالت یې ستا نبی علیه السلام و امام صاحب نه ترله پېژنې نو بیا هلته دا جواب څنګه ورکوې؟ جواب خو نه ورکوي. هلته به ته څه وایې؟ دلې ته دغسې پټې سترګې رالوی شوې چې فیسبوک دې زده کوي، انټرنېټ دې زده کوي، د ټولې دنیا له سیاست ته ترجمان یې، د امریکې د سیاست ته تحلیل کوي، د چین د سیاست ته تحلیل کوي، د هندوستان ته کوي، او دغه ځای نه ده در معلوم چې نبي علیه السلام و امام صاحب سره جلا وکړي. یو سړی دی بوله هل هذا نه ده دا نبي علیه السلام الا بشر انسان د مثلکم، ستی په مثل. ول دا ساحر ده، دا کارونه په سیر کوي. تی ویل نه سای کولی، ما سیر نه دسته، دی ساحر ده په سیر کوي. خلکو به ویل چې یاره بېشکه ابوجهل د دې علاقې خان ده ولا دی په پوه سوی ده. موږ خو سادهګان یو نه پوهېږو، دی پوهېږي. قرار به خلک خطا د خپلې خانۍ په وجه یې خلک خطا کول. دا قدرت پرستان عمري خلک خطا کوي چې ها به اوسي، دا به اوسي، دا به اوسي.
ته چې وابس خړې خوښۍ سوې. اوس هم قدرت پرستان ماده پرستان عام خلک په داسې بې ځایه پلمو باندې څوک پر یوه خوا بیایي څوک پر بله خوا. الله جل جلاله په تا پوه ده. ته هلته پلمې نه سای کولی چې ما دی ویل ما دی ویل ما دی ویل. الله وایي درواغ دي ویل، خلک دي خطا کول. چې دا مسله ښه واضح سي نو هلته موږ دا جواب کولی سو چې ملایکه راته وایي چې من نبیک، موږ به وایي نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او که موږ له دې حالت سره ناولده وو نو بیا هلته په دوکه کې راځو. ستا د بې پایه زندګۍ د کامیابۍ و د ناکامۍ مدار پر دغو درو ټکو دی چې ملایکه دا درې سواله کوي چې رب دې څوک ده، دین دې کوم و او نبي دې څوک ده. دا درو پوښتنو کې که کامیاب شوې بیا د تل دپاره ته کامیاب یې، بیا ناکامي نشته. دلته به دا جواب پیدا کوې. د جواب انشاءالله څه نا څه طریقې هم ما بیان کړي. الله دې ما او تاسې ته توفیق راکړي چې له دغو جوابو سره قبر ته کښته شو چې بیا په ډېره اساني دا جوابونه